بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله نه اول خو زه د سیاسي تنظیمونو د ټوله ملګري متحده سیاسي امن پاسون د قومي مشرونو د تاجر ټوله تنظیمونو د علماء کرامو او د ځوانونو د زړه د منځه شکریا ادا کوم چې دوی نن په دا پریشانه ورځ کې بیا خلک ګوشي نه دي پریښي او دوی ورسره ووتل. ملګري د تېرې شپې اوړو کولو نه موږ دولته تقریرونه کي هغه عوام دي هغه میږي خو په بدقسمتي سره د موده پوره نن یو شی نوی دی. هغه دا دی چې کله دلته څه شاباده وه بیا د میږ هغه ننګیالي ملګري چې دوی د میږ مخ ته تلل میږو یې رسېدلي نه وي دوی ټول ته یې رای کړی و. نن هغه روح الله محمود او ریاض نن هغه د مو سره په څنګ کې نشته. خو د اطمینان خبره بیا دا دو چې زه چې رسېدله د هغه اعظم ارسل ځوانان په هغه جذبه سره رسېدلي وي او د دوی درې سره د میږ د ملګري وروڼه او د کورونو د توس په منځ کې په دغه پنډال کې ویس هم موجود دي. ملګري د دنیا قومونه لګیا دي څوک مریخ ته وخیږي څوک د دنیا هغه حصې ته دریمي چې هغه ته ژوند سوری د عمر د نوسه برف دي کرنګینه دي د ویسه پوره هیڅوک نه دي ورغلي. دنیا په هغې باندې تحقیق شروع کړی دی ورته وسایل راستل غواړي په مریخ کې قبضې کړل غواړي په هوا کې خپل نظامونه جوړول غواړي. خو موږ په یوه داسې ریاست کې وخت تېرېدو چې د موږ د ریاست ادارې نن جون ته نمبر 1 په دا باندې ویایي چې سړی راون وي په یوه ګیټ تېر شي بیا یې دی ور وښایي په لیار کې ټیپک ځل ورته دراولی وي خپل شریون پرې یوسي او پاله باد ویایي چې موږ خو د دنیا نمبر 1 خلک یو. سیف الرحمن لیا ډاکټر نعمان لیا چې د کسټم کیم دوا نور اهلکارون اغوا شوي دي د دغه اغوا کول دلته څه نوې کیسه بالکل هم نه دو. دلته لار موږ اولسي پاسون کړی و په یو ځای کې صرف دا خبره وه چې نن سیف الرحمن اغوا دی په عارض جمشید اغوا و. په عارض موږ ډېره سیرینې ووهلې موږ ډېره ستړې ستمنې وکړې په آن آباد په 19 ورځې نه بعد دا ډي سي دا ډي پي او دا انتظامیه موږ یوه معاهده سره وکړه چې په معاهده کې په ټوله نه اول کیسه دا وه چې موږ ورته وویل چې جمشید خو بازیافته ورته خو چې کومه د اغواکارۍ دلته طریقه دو چې هغه توره شیشه دو چې د کومه وخت نه د تورې شیشې ګاډي دا خو راته راغلي دي د یک ټیم نه دلته ټارګټ کیلینګ شوي دی دلته اغواکاري شوي دو دلته بتخوري شوي دو. دویمه کیسه موږ دا ورته کړې وه چې دلته څومره د موږ د وخت تېرۍ د موږ د کاروباري ځایونه دي څومره بازارونه دي په هغه کې و ته په ټوله مسله حال کې په ټوله ټیپک ځنې حال کې باندې پابندي لګوې چې د خلک پر امن او خوشحال ژوند تېر کړو. بله خبره دغه وه چې ته دولته په تحصیل برمل کې په تحصیل توخله کې په تحصیل ونه کې په تحصیل شکی کې په ټوله علاقې کې و ته پولیس نظام فعال کوې ته د پولیس چوکۍ جوړوې چې خلک
د شپې ها بغیر د خوف نه راوتای شي د ورځې ها بغیر د خوف نه راوتای شي پکې مریض چې موږ معاهده کړه دغه ملګریو ته یوداوي چې مو ورته وویل دغه ویش چې کیم د 3MPO زه 3MPO DC بوله چې دا نور هیڅ دم دورای نشته ورسره خالي په خال کې 3MPO لګوای شي دغ 3MPO DC پالار چاو کرتا وویل چې په مونا په انتظامیه نه او په ریاست نه څوک زورور نشته دغه ټوله کیسې آییني حدي قانوني حدي او موږ خامخا پیره کوي هم خو نن سیف الرحمن چې اغوا شو بله ورځ دا کسون ورغلي وي وایي چې 3MPO DC ورته وویل چې په دې کې خو زما بېواسي ده تاسو دا کسان په جرګه راخلاص کوئ زه ورته وایم چې او وروره چې دلته د تورې شیشې په بند کول کې د پولیس بېواسي دو چې دغه ته بازور ته څلور بینجو پنځه بینجو د تورې شیشې ساړي روشي زړکۍ یې وخستې وي راکټ یې وخستې وي خوله یې تړلې وي یو ګورنر دننه په ګالۍ کې ورته نوست وي وتلس کاسه په مختلفې ګالۍ کې بهر ته ورته ویلور وي چې موږ امن ربیایي بیا چې ته امن د تړلې خولې په ساړي بیایې بیا تو د پولیس څخه سوتلی دي DC ته بیا په وزیرستان کې نشته شته یې خو د دوی چار څه دو د دوی چار دا دو چې دای بیا درته وایي چې دلته و د تورې شیشې خلاف د ټوپک زنې خلک خلاف ته خبره نه کوې د مو د های کورټ نه ضمانت شوی و د هغه باوجود پولیس په مو چاپی وایي چې سیاسي کسونه وفد ورغلی و دلته خو تیر لنګریر غلی و DPO میش وویل چې لنګري چې لوړ شي دا بل خو PSP افسر غلی دی دا خو کم سے کم څه نظام راونکو کنه DPO صاحب ورته ویلي وي چې شهزاد خبرې کوي شهزاد د خبرې نه کوي بیا به څه مسله نه وي ورته خبرې محکمې خبرې کړې دي خبرې زه دا خبرې کوم چې سیف الرحمن دا نه اغوا کېږي خبرې زه دا خبرې کوم چې دلته دا مسله نقابپوش د تورې شیشې خلک د موږ په بازارونه کې نه ګرځي خبرې زه دا خبرې کوم چې دلته دا پولیس په ولسي پاڅون نه بعد چې کوم د پولیس SHO ګون د تورې شیشې بیا وزیرستان ته په وړل کې ملوث دي د دغه خلکو خلاف ته یو کمیشن جوړ شي دا د دغه ملک د قانون نیمده جوړ شي د یغه سړی نه دا تحقیقات وکړو هغه SHO ګون دا وروړي دا پښتنه دا ځنه وکړو چې دا تو د کوم تنظیم په خوله وکړل دا تو د کومې ادارې په خوله وکړل خو دا خبره چې زه کوم بیا دلته د الله نواز د غوندې SHO ګون سوتلی دي چې بیا ته چې په کور نه وې د شپې کور ته درځي شلمونه ډېري تورسرۍ ته د بلوټینه وایي د کمرې دروازو د درمتاوي الماریو د متاوي کټینو په بل مخاړوي ځکه چې دا یایي چې دا د مو مجبوري دو او وروره ټول عمرو شپې ښکلا اول خسادور وې بیا دا بی معاف وی چې خسادوره چې راولوي زاړونه وی چې یوه ورته وویل چې مخینه پټکۍ ساړي دي وی چې یې بله ورته وویل چې خپله درمۍ دا ساړي نه دي خسادور دي زه یوه کیسه ورته کوم چې دا خسادورې د ټول عمر نه وي د پښتانه د امازای تورسرۍ چې چا حد ځورول یې دي د یخې بیا دوی ته ډېر بد وخت لیدلی دی
نن چې مشکارور یي د یخې وجه دا دو چې دلته بل څوک غواړي چې زه د توتوڼا ته ګور شو په لګاته د ونڅه روته د ګاوه په آن آباد دا جواز جوړ شي چې دا خلک خو پولیس نظام نه ماني میش دا ګرامه ته کله ځون نه ورکوي میش دغه ریاست ته وایي چې دلته زه پولیس نظام غواړم د آیین او د قانون نوم دې غواړم سره د اختیارات غواړم نن دا زه په شرط سره وایم چې د دغه لارې ټولې ایس ایچ او عثمان ته دا بار د ترمیمو دا ټول خلک فول اختیارات ورکو زه دا ګارنټي واخلم چې په ګنټه کې دننه و نه په دغه بازور کې ټیپکزان سړی وشوري نو د تورې شیشې بینجو وشوري خو دلته خو ډي پي او یایي چې خبرې به نه کوې چې خبرې کوې بیا و زه په تو چاپې لګوم یا دغه سره سره په مختلف ځایونه کې چاپی شری دي خلک اغوا کوي د اغوا کول د درې مقصدینه د پورا دي د نن ورځې پورا یو دهشتګرد یو ټیپکزان توس ولید چې د پانسي کو احسان الله احسان چې د ای پی ایس د وړکې وړکې د قتل ذمهواري واخیستې وه د په ګسټ هاوس کې وسوته او پان آباد یې خلوص کړ خو دولته دا یې روزانه کله کړیکوټ ته راونوي کله جا غونډۍ ته راونوي په وړکن کې وړکي او تر سرۍ ځوروي دولت یې څټه ویس یوه مورکۍ راغلې دو یو ضیایې دغه جرنلونه دغه کرنلونه ټرین کړی دی چې د دغه ملک جنرال حمید ګل ویلي دي چې دا خلک نیش ټرین دی جنرال پرویز مشرف ویلي دي چې خلک نیش ټرین دی جنرال کرنل امام ویلي دي چې خلک نیش ټرین دی ایو ټرین ضیایې په غره کې دی بل زوی یې په بحرین کې خپله مزدورا کړله یوه هفته اوالي اوړی دی اوس په کور کې زاړونه والا پروتې دي روزانه ملشاوې راونوي په کور یې چاپه اچوي زه د دغه وروسته خلکې نه یوه پوښتنه کوم چې د نن ورځې پوره توس یوه مور یو پلور یو ورور لیدلی دی چې درخواست یې واخیستی وي امیر صاحب ته یې ورړی وي چې امیر صاحب ته مهرباني وکړه د موز یای په خپل ګروپ کې ولګوه دا نه یوه پلور کړي دي نه یوې مور کړي دي خو دلته د تو د جاسوس ادارې خلکو په کلي په جماعتونه پسې شورېده خلک ته ویل چې ټیپک روخله بام روخله چې نن تو بام پې واخیستی دی نن یې موږ مورکۍ د تو ستړیا ولته نه درکوي مورکۍ یې یایي چې دی میشتنګوي چې د تو سه زیای کوره تردریني وی چې میشته ده په کیم کې د ننه د پنډاولې ځوی وکړو چې میشتو ساری کم سے کم په کیم کې د ننه پنډیږي چې د ده د مازید د میش د بې عزته کولې د میش د ډارولې د میش د کور ته درویشتلې ګناه ختم شي توته مې ښځیای زوی مې د ده په خوله ټیپک واخیستی دی چې په کیم ځای کې مړوی شي مړدیا خو خو دلته خبره بله دو چې چپا په وچوي دا کوشش کو چې لیو غوسه شي مڼه ته وړ شي د یخو ټیپک روډازوي قطعا نه وه پکې ووایي چې خو دلته جاسوستوبه شریکه کالونۍ توره راوړ شي د مو سورسو جوړ شي که حل نشوه کړی دلته پورې یې ویس یو بل برانچ خلاص کړی دی یایي چې دا تو بیا کونده لوړ شي ستیوه په کتري کې که خوله تړلې وي په دا ګالۍ کو د سوړې نه ګورلی شوري خو میش دا خبره ورته کی چې مزید دی دغه ډرامې نه چلیږي او چې څوک دا کیسه کو د یخې په جرم کې نن د دغه خورې سابق MNA د میش قدرمان علي وزیر صاحب
چې په درجنې په سوینه FIR یې په کاټ کړل 3 MPO یې په کاټ کړې خو د بې شرمۍ دغه حد ته دی رسېدلی دي چې دای په جیل کې وي او دی بیا FIR په کاټ کو چې دغه په پولیس باندې اټیک کړی دی خو زه نن ورته وایه چې تو علي څومره په جیل کې وسوتې درې کوله د تیر وسوته شپږ میاشتې اوته میاشتې د 20 وسوته چې څومره نور سوتلی شي دا وسوته خو دا میش قسم کړی دی چې په دا خومره و هر ځوان هر مشر د تو دغه 2 نمبر پالیسي ته کلک په میدان داري په آخر کې وخت کم دی ډېر وژغېدله زه یوه کیسه بله د حکومته کوم چې د پولیسو د نورې د 2 نمبرۍ سره یوه اهم کیسه هغه دا ده چې د مو کور ته چې دی د شپې چپا ته رتلل په دغه پولیس کې مو ته کسونه وشول چې د مسلح تنظیم کسون د دی سره وي زه MPA صاحب ته دا ریکویسټ کوم چې صوبایي حکومت ته یو کمیشن جوړ کړو په DPO دا پریشر ووالي چې د مو په کور په کومه شپه په چاپا کې کوم د پولیس ولوي په آکې ډېر ایماندار خلک هشته یغه مو ته سړي په نامینه روشوي دي چې پلونکای د کړي کوټ و پلونکای سلنډر د پلونکي زوی و یغه د پولیس ولتا دا څوک دا یقین دهاني ورکو چې د تو نننی کاری ختم کیږي نو د څوک مړکاوي چې دی په نومنو مور وشایي نو بلاته دا صرف د مو چاپا نه دو یغه د تنظیم خلک زمړوای هشو او زه آینده هداویایو چې دی کوشش کو چې د پولیس سره مو ته سلنډرون ولاشي مو په موقع په قتل کو د مو د چا سره هیڅ باد نشته مو کا په سلنډر قتل کوي کا په پولیس په قتل کوي د دغه ذمہوار دا بار خلق دي او مو چې مړ کو چې اډیکې مو خور نه وي د یخ ټمپرومتر تا ورتاشتای آخري واکسا آدادو چې ټول کوم اوس چګاوي چې میش مازیب د ټیپک زنه خلک ملګرتیا نه کی آکا پاوزی دی آکا طالب دی آکا سلنډر دی میش د ایچا ملګری نه دا ټول په خپله کې سره ملګري دي ټول اوس چکی چې میش د دغه خلک ملګرتیا نه کی ډېره مننه الله مو خوښ او ابود لره